Charsadda څه منلي دي تم د هغه ماتې وې یا نه بیبي ما دې سم نه دي منلي فهم په کور کې ناسمه لوښي مینځلو او چې اعلان مې تر غوږو شو نو ته مې خپلې به دوه پردې ما دا زموږ د غریبانو حق دی او د حکومت نه ډېره خوشحاله یم ته خو ما ته معلومې تا نه خو د مړي خیرات نه پاتې کېږي دا به د نه څه پاتې شي نه وایم وایي دې روژه په خولې به ته دونه دواګانې وکړم د حکومت ته بیا خوراکور ته چې دا موږ له دا اوړه راکړي یم دغه طرف یې د زیارت له ورځو چې لږ دوا مته وکړو روژې په خوله باندې دواګانې ځان ته مه کوه ته خو لا بل وې ستا دواګانې نه قبلېږي ته خو درسته ورځ د ژبه راایستې پردي غیبتونه کې پردي غوښې خورې بیبي یم زه وایم چې ستا دې روز تا سره ولې لګي ستا چې دا ژبه یې که نه نو ښه دا ورځ دې بیا نه مونده زما ژبه داسې نه ده زه حق وینا کوم سیده مسلمانه ښځه یم نه د رور فرنګ یم او نه د هغه ورندارې فرنګ وایي چې تا حق وینا کوله که نه نو دغه دې اوړه ولې راغلي دي ته اوس د هغه در ته نه یې روانه زه غله نه یم دا زما حق دی دا د عوامو حق دی خو خفه په دې یم چې دې غل نه راغلې څنګه وی مور د باندې بل دی که نه وایي که نه راځې مه راځه واپس لاړ شه ځه الا ته خو داسې ما ته ونښتې ته به وایې ګنډې تېر خورې زه نه یم وایي دې جګړې مه کوئ خورې دا ولې جګړه کوي روژه په خولې په اوړو پسې روتي دي خو تاسو په لاره کې جګړې کوئ وایي هغه مې د رزق غم هم کړی دا چالاک او زه بیا نه دا ماته معلومه ده دا ماته معلومه ده سرور کاکا چې مړو دی سر ته ناسته وه او د هغه د سر د پاچې لاس ولګول د ښځې سره په جنازه کې صابرونه تا راوړي د هغه د جنازې نه ما ته نه یې معلومه ما کله راوړي دي ما کله راوړي هغه ګوتې چې پې وله تړلې وي هغه ختم تا په پلو پسې وتړله او را دې وړله ما ته معلومه نه راځه په تام تاریخونه لیکلي کېږي راځه وایم که زه راسره لاړ شه او که نه نو واپس ځه کور ته موږ یې راوړي شو زما روژه مه خرابو زه تا څه خوایم یې نشم کولی چپه روانه اوسه دا لاسې ځان سره سنبال کړه د مالوان کې ماتونه ګورې دا اوس وګوره سر راغلي او مازدیګر شو روژه په خوله دلته ناست دي خپل ورور مې دی ور راته نه بېته کړي جدي ما سره هم دغه خپلو بچو غم دی هغه لوښي مې دغسې څخه پرېښي دي او هغه یو زوی مې زیلم کړ چې په هغه غریب بسه تېرېږي وایي بیبي زما خپل هغه خاوند په کټ کې بیمار پروت دی هغه ماشوپانک مې همدغه شانتې په زانګو کې پرېښوسته وړو پسې راخوشي شو فریادونه مه کوئ دا زمونږ خپل عملونه دي چې ګورئ نه او مشر کوئ زمونږ حصه اوس موږ ته نه میلاوېږي وایي ما باندې خو سر تاوېږي یا بچې بیبي نه ټیک یم ټیک یم هغه چې خو پخوانۍ ښځه یم کلک یم هېڅ هم نه کېږم خو پو په سر ناسته وم شپږ ورځې مرزو ته بېنظیر پیسو پسې لاړو دقسې ناسته ولاړه مو کړه او بس ماښام به لاړو ستاسو پیسې نه کېږي اوس د دې دې خدای خیر وکړي نو تاسو پویه نه یې دا به موږ ته مشرانو قیسې کولې ویل دا به موږ ټول خیرات خواره جوړی او حقه خیرات خوارې رانه جوړ کړو په قطارونو کې ناست دي ته وګوره کو ناظم دی او کو غټ سړی دی او کو ورکوټی سړی دی هر یو داسې لاس نیولی وایي لږ څه راکړه لږ څه راکړه خیرات خواره نه شو وایي بیبي یم ستا ورور دې ورشه ورته ووایه دې ماشومان پرېښي دي زموږ څه صفت خو ورته وکړه که نه شپاره سمه ته وکړه ته موږ ځان سره بار راوستې ستا نه علاوه موږ نه شو راتلي نو چې ور خو بېته کي که نه نو څنګه په بند ور څنګه ورچم غلا خو نه یم چې ور واوړم ور ورته ووایې زه د خوراکور خور یم وی دلته خوري روري نه چلی دا د لالچ ځای دی د سودو زیان ځای دی دلته څوک خور او ورور نه ګوري نو د دنداسې ګېډې ته ما سره هسې بیا راتلې ولې موږ نه شو راتلي غلې کېنه ستا خو چکرې خوښې دي ته خو د کور نه بار خوشحالې خو دلته نه راتلې اوس په غفور مارکېټ کې ګرځېدې ما ته معلومه نه ولې ما سره څه دي ویم چې کومه ورځ مې خاوند مړ شوی دی که نه ښه دا ورځ مې په سترګو نه ده په ګاونډ کې اساتا چنګانیانې زور شوې او څه دغه دي خاوند چې د مړ شوی دی نو کلي م دنه ښه ده ورځ ونه لیده یوه ورځ کور کې نه ناست دی ستا د لاسه سړي خپل کور ته نه شي راتلی ته هر کور کې بوچه ناست دی سړي بار ګرځي غریبانه ګرځم به نو د خپلو بچو دپاره خپل حق غواړم حق د خلکو نه غواړي ये दादा हमारा पटिस्टेट वाला है लग सब बड़ों के हमारा पटिस्टेट
تاسو خوښه ما زنه نه دی یاره لږ صبر وکړئ خدای شته خو یو ته مې شي ګوره خدای شي کوي ها زما رور دی ته ورته ما یاده کړه صبر وکړه لږه مور نشته بربه ورکوي دا پاره کړي دا یې لیست لازم شي کړي په دې لیست کې زما نوم وګورئ لږ صبر وکړئ لږ صبر وکړه ټولو ته به ملو شي ټولو ته ورکو خو صبر وکړه دا کاټ خو واده دا منشي دې دا د پاتانه نه دا به کچورو ته زیش تامبو سره ولیکي او پارم دې دې شته دا راکه کارډ راکه بس سیل به جوړ کارډ راکه شرمونه مو شرمونه دغه ورکه کوم کنه سرکار رقم له دا خدار د خپل دغه لږ ودرېږي په قطار کې ټول لورکو کنه دا ولستانه کیږي ښه ولې نه دی کیږي د خدای مسلمان کیږي دی نه ولې نه کېږي په څه خبره نه کېږي مې عقل نه کنه څنګه عقل نه ته دې کلي دی نو دا زمون کار خو نه کنه خو ته د دې کلی خو اصلي ما ستا کارت کیو قتل کارت د زیزي مواره نه ما ته عقل نه ښه دا بل کار راول ما د زورونه مه وباسه ما ته پته ده ستا هغه زور په زړه کې دی هغه وباسې زما خوره زه سره خبرې کوم خورې دا خبره نه ده د قیامت په ورځ به د دې ټولو عوامو لاس یو زما به ګریواني خو ته مې خورې که نه نو ته زما قبر کې نه سم دی ځان پېکه زه به خپل قبر ته ځم او ته به خپل قبر ته ځې غلو سره د قیامت د ورځې غم نه ما ته معلوم یې زما رورې او قیامت ورځې سوځه ما ته راته سوځه ما دا عزت ما نه لاړه کړې چې دې خلکو زه غړو ورکوم راکړه دې خوره عزت الله نه دی درکړی زمونږ حکومت ړوند کوڼ دی غله نه پېژني اورجنل کارت وروره دا تاسو وروړي د خدای مسلمان نه کېږي ستا کړه نو ما ته وښایه ولې نه کېږي دا خلک راباندې څه خبره ومه ګورې ولې هلک ته زما نه حقه زور وباسې او دا ټول کار زما د ورندار دی ښودنې د تا حقه کوي چې څه کولی شي هغه وکړه چې څه کولی شي هغه وکړه ځه لاړه شه نه کېږي که نه زه ذمهوار خو ستا نه یم که نه نو څنګه نه کېږي زه د خور یم او د دې کلي یم نو ته خدای ظالمې ستا په کارت کې ما دا دې ورکړې حصې مې ورکړې نه کېږي ستا که نه زه تا څنګه پېږم یاره ډېر بد مې کړي چې دا وړو ما ځان ته منظور کړي دي خدای بلای نعمت نوابه خو نعمت تا ته خو ښه معلوم یم نو بیا یې څنګه راکړئ ستا کور کې د یو کس کېږي ښه ځان پېکه نو کور کې خو زه یوه یم نو ستا به بل رور اخېستي بل به اخېستي پلار به دې اخېستي مور به دې اخېستي رور مې دی بیا به تا اخېستي د خدای ظالمې زما په کور کې الحمدلله دونه وړي چې زه ستاسو غوندې کې خولې وله ورکوم صبر وکړه بارکدار دا جنې ګوره نو بیا به در باندې حکم ګورې ولې کجینه زما رور دی لږ به دې راکړی یوه تروړه به دې راکړی زما نه کېږي خورې نه کېږي که نه تا څنګه پېږم ګوره وړي خوري په خپل ځای حساب کتاب به کوو ښه دا واله جي نه نه څلور پروسټیټ دې نو کاږه کار د ملک ټول مخ مروت چلیږي غریب نشته دا لوبه کړې ده ټول خانان به پې ماړه کوي هسې پې غریب بدنام دی ما ته پته ده دا خو څنګه کېږي وایه شابه ما ته پته ده دا ټول تاسو چال جوړ کړی دی یو ځای ته لېږئ بل ځای ته ما دا غریب راله ویل تورمزو ته لاړم او هغې راتېر چې عثمانزو ته لاړ چې عثمانزو والا وایي چارسدې ته لاړ تاسو دې کرایه والا څه خبره کړې کو څنګه چیپچانو والا سره ګوره خورې دا د چارسدې دا علاقې وړي دي او د چارسدې هم به راځي ما نه به وړي د ما نه ښه اترک راځي صاحب او ماښام تش وي ځان پېکه نو زه د چارسدې نه یم نو ته دا نه کېږي ستا حرکات باندې وکړي دي که نه نو تاسې څنګه پېکمه خو سپی ځانه جوړه کړې او کې ځانه جوړه کړې زه به درته خپل کور نه پوجې درکړم ستا نه خیرات نه غواړم دا د غریبانانو حق دی ځکه رالم ستا پر خیرات خوره نه یم ما ته معلوم په دې پوه شې سره کله الله پاک عزت ورکړی دی الله دې ته د زموږ تپوس وکړي زموږ د غریبانانو الله ته بس یو کار روژه ماتې کې مې درپسې خیرې ونه کړې ته یې وګوره ته بیا هم رانازم نه کې او دا توتې دې غلی که ځه دا چا حقي هغه به ورکړي
راکه ته خپل کار راکه کنه کومه کې زمونږ هم پکې وګوره کنه زره پسې اواړه را لېږم ته ولې نه ورکې دا ولې د دې په نوم چوک کې دي خو ستاسو وړ خوتي دي ښه نو دا خټه کومه کې دا سین وګتی دي د خدای مسلمان راس قافلو د نیولې پرونو تی دي کنه په نوم دا بوټو لګي راغلي نه دي نو چا وړي دی وای 27 تاریخ باندې پرون 27 تاریخ په 27 تاریخ ته دي زمونږ واړه خو دا کار چې چاله ورکړ یقین ته پوره ټول مکوا از کار منشي په پوره ورځم او راځي بن ساته مال خو دا مازغه ستړ کړه نیکه وای خو استاد لا خو وړه راغلی دي او موږ غربانان یو موږ له وړه را نه کړلو اسبه تعالی نه درکې د سټ نه بوله سر مونږ باسم چې دا کب شپته زره دی علاقه ملک سلطان مخا د ار علاقه باندې او کس لګولې د چارسدي صرف قراقور دي چې دی تعالی وړه دم نکی نو بیا مال راشه بیا غساتو مسلات خو دا رته وای کنه چې ته پړو سکے خلک پړو سکے نو ستا خو خپل د نه دا کم دا قدرتي چې یاره مونږ سویل شم بیا سوشل میډیا خلک وی ملک سلطان لیوانی شو ته پسوک شو وای اره نه کې براته خو په اصول چلیږي مالک هم خاصه غپ نه لري خدا څه کار یاره کوملک یو کو اس چې ورته تعالی والا مړه غره راو د اخلم نه راشه شکر دمه پوجر کې دي ستاره پر سپیش دی دوه تروړي درکم بس یو زړه پیرا لا کچرولم استغفر الله ما خورا زکات ته خورا واښت کنه د خدای بندنه درو دغه مخکې زکات درکم کدا څه کار دی ضرور سره 200 روپیا هم درکم ښه او خشته کپړې دا استاد صاحب وستې دي د خدای بنده ما هغه په خواني وخت را ترایات کو په پټی کې بخل کو دا شان ګوډیو دروله وی چې دا مرګ نه راځي ته خو مخم ته نه خوري کنه نو زم چې پټیکې ورکوم نه چاله زړه ورکول نه شي سر ته ګوره دی مخ ته ګوره ما او نو سری بر سری نو بس کاری خبر اته صاحب خدای دا غنا لازم بدا کولی نو یادکا السلام علیکم بخیر بچی څنګه ما هغه ناظم د خیر دتی نه د خدای مسلمانه ما ته ګوره ناظمه ته ګوره ناظم نیمه انو سی خپل نوم مې قراقور استاد دی خو د مینې نه خلک ما ته ناظم وایي هغه قراقور استاد ما ته خو چاته خولي ما بچی خپې مې ماته شي په ګرځېدو زما کې یو تروړه دوه تروړې وړې راځه او کله نو ډیر بخو کې د خدای مسلمان دا دی حکومت هم ستاسو غریبانو د خلکو لپاره رابر کړي دي ته وختي په دې قطار کې ولاړ نه وي وای بچی ته په خدای باور وکړه په قطار کې ولاړ وم زه خو کله یو لاړ شم او کله بل لاړ شم کاکا دې راکړه د خدای مسلمان الله دې ډېر خوشحاله کړه انداواره زما کار اعظم یو درز او غب شروع دی نو بس مجبور یو کنه مالته دفتر ته راځه کنه نو بس هلته هم پتلوټ نو مې خپې ماتې شو خو څوک سوی او څوک سوی نو راشه خو تودېږي په دې نه کېږي نیسه نو بس اغل باندې نو نه کېږي پې نو یا قراقوره داسې کې زما خو په شلو په دې موبایلونو باندې ماته اخل لیکلي دي نو د خدای مسلمانه تره به دې اخیستي ماما به دې اخیستي زوی به دې اخیستي نو زه تا سره څه وکړم الله دې کوټه وغورځوي یا بچې د خدای به شي او پتا به شي یا بچې ډېر مجبور یم زه یم که دا ورځې راله کړو نو ډېرې دعاګانې به درته کومه داسې کار وکړه په شپږم تاریخ بیا راشه صحیح ده وای خدای بیا شپږم تاریخ زه په دې ماته ډوکو بیا تا پسې په شپږم تاریخ راځم یا بچې نو د خدای مسلمان چې حکومت دا اوړه خلکو له اسې ورکوي نو لږ خو به ولځې راځې که نه یاره نو یا بچې د مکوه کله کلې به دي نه نه کېږي ښه په شپږم تاریخ راځه صحیح ده او زما مشر یې زه باندې خفه کېږم او هلته راځه دروازې له مه راځه صحیح ده یا الله یا الله زما دې په توبو چې حکومت یې کوي که نه نو د پول یو ساسکي پسې غټو غرونو ته خېږي او د اوړو تروړه چې دي نو دا چاله کور ته نشي وړي د خدای بې انصافه نو د اوړو دا تروړې هم دې خلکو له کورونو ته یوسئ که نه که بس ساسکو پسې به خېږي او تروړه به چاله نه وړې وای کاکا سر ځان نه مخ وګوه دلته که سرندې مه غږوه د خدای مسلمانه دا زموږ عالمانو کې یو مشر تېر شوی بجلیګر مولانا صاحب و تاسو به یو ورځ د بلې د پاسه راځي دا هغه مه کوه دا منه چې دا نننۍ ورځ ښه ده دا بله ورځ به د هغې نه ښه شي دا بله ورځنۍ ورځ چې کومه را روانه ده که نه سبانۍ دا به د هغې د پاسې ښه وای خلاقوده زه ویم که نه چې مړ تاسو همدلته خو ستاسو حکومت تباه که که نه ویم چې مړ مې کړې مړ خو ستاسو نه دا به وړې راکړم که نه دا کې دا کومه که د خدای مسلمانه په 2 تاریخ راشي زه اصل ورځې مې ته نور هم دې خوا کړئ شیخ خوانی د زه فهم چې یو ځل مې بیا راښکلي نو کیدای شي چې په یکمه راشه کور ته ننوته زه بیا به ګورو
دا وګوره که ړانده دي اوس ړانده شو د مردم شمارۍ په ټیم کې ورته هر یو ماشوم معلومي هر یو یې شمارلی نر او ښځه مالدار او غریب ورته پته او په دې ټیم کې مازغه کار نه کوي وایي ستاسو حق نه کېږي ستاسو وړه نه دي راغلي وایي دا موږ غریبانان له ورکو نو غریبانان موږ نه نو څوک دي څنګه به یې نه راکړي دا صرف یې در وګرځم دې خپونه به یې راکاږم ولې به یې نه راکړي دا خو زموږ حق زموږ حق خو دې بل چا له ورکړي واو زه ورته ناست یم وایي لوس د لارې تېرېږي وږی د لارې نه تېرېږي موږ وږي د سره تې نه ځو ستا خاطر به م پکې بیانې وي دا رو به د چمغاړه ته رانیسم دا ګرېوان ته رشتو ما الله به دې نه ځو چې خپل وړه دي سلام علیکم سلام څه شو نه ورجاله چې وسه ورګه आवाज نه کړې आवाज السلام علیکم وعلیکم سلام ډېر دې کېږه من لري ودرېږه خاجي وڅ کنه شاور وړه راوړه شاب ځکه شاور دوه کار شي څنګه یې څنګه شوي دی ولې زمونږ هغه ته خو نه کېږي څنګه ورته اول دې لکه وړه ورګه یو بوجه تاسو بل صبر وکړه تاسو دې دوه بوجې شي دي ښه خدای دې په سر تعالی باندې کړي موږ غریبانان در کارو تور ما خې دی ولې نه غلې دوه تروړي خاجي دا تاسو لا زړه وستاله کار ډېر مې وی بی وته وګوره به مو دې لیدو دا وګوره چې راغلی وړه کڅوړه صبر وکړه ماشین والا خو لاړ کې خو له مخه ځه اوس په دې ځوانۍ کې خبره واوره تا څنګه غله ورکړه هغه خو مالداره دی کریټونه ورکړه د لوټونو ډک دي ټول هغه اخل هغه میسج راغلی ته اوس اخلي نو د ځان خو نشو درکول دا کېدل خو نه او هغه کېدل هغه میسج راغلی مو ودې کته چې کوم زوروري د چا زور رسي د هغوی حیثې شته او زموږ که د ملنګانو نشته د خدای نه ویرېږئ دا مخ مربت مه کوه د خدای ظالمانو د خدای ظالمانو په دې وړو خو تاسو زه خولې خولې راوستم دوبۍ ته به درنه تختم دوبۍ ته خدای دې کور ته کوزګجي نه خلاص شو زمونږ د غریبانانو هغه راغی راپورټه باندې کومه ستا اوسه کار نشته دی مارور دی نشي درکولی ته غلی شه دا توتي دی غلی کاز مارور دی زه اوسه خپله خبره کوم ته لږ چپ که کنه یاره مال په سر درکړه ستاسو خور د غوسه کوي په خبره نه پوهېږي په سر به م نه تړکوم خو په چپه خوله راله وړه راکئ که نه ماله پړه تړکو نو تاسو نه په سم نه تړکو خورې چې دا بوجې ته لپاره سر کېږي نو ته به چپ شي چپ کېږي نه که نه څه نه چپ کېږم مونږ ته اوس خبرې وکړه مونږ څه وکړو ظالمان دې نور خو ته په شرمونو چې دا زما ورور دی نو ستا نه کېږي که نه تا سره څه وکړمه ته په خپله ځان شرمې چې بدماشان له ورکې او غریبانان له نه ورکې زه خو د حیا راولم دې ته خو ما سینه ډبولې وه زما رور دی زه یې لالم نو څنګه ته دی چې دا دوی په کارونو باندې نه کېږي نو زه څه وکړمه نو اوس موږ څه وکړو موږ ته لار وښایه اوس په دغو کې خورې که نه کور ته به لاړه شي او د ماښام د جماعت نه پس راشي صحیح ده وی مونږ به بیا رو جماعت نه بعد راځو وی پوره بنده د ځوانات تیغې دي خدای رحمت کا خدای دې وشرموه دوی ټیریزې ګاډي لاندې راشي او په خپل شرم دې خدای وشرموه وایه شاو تاسو زمونږ د تور سرو خیرو کې ولې نه به د هغه جن خشي نه به د دا جن خشي ګورې واده ورېدل زمونږ دا حق نه وه هزاري ټول عمر بازار ګټې ما ته پته ده نو د خدای مسلمان ما څنګه هزار ګټلې خو خلک راځي او وړي نو موږ له هم راکنه موږ کمې تودې نینې لاس کې داسې کار وکړه نن کوم تاریخ دی 30 داسې کار وکړه په چې تاریخ تاسو راځئ ښه وی شپږ ورځې به نور موږ صبر کوو سره کلی نمبر دی کنه ورورې خدای دې تباه و برباد کا صحیح الله ایدي او دا دروازې د خدای دقه چې ټول عمر نه بندې راځئ څه به وکړو نو اکبر صاحب زه څه وکړم د خدای مسلمانه یو ټرک راځي ډکو او بیا بل ځي نو زه څه وکړم یاره دغه کار دلې ما کړی دی خو ته به دا مهرباني کوه چې څوک درنه خبر نشي صحیح ده پرېږده د خدای مسلمانه چې سمې چکې مو لګي غم مه کوه ټرک به درځي ښه صحیح ده السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام څنګه یې کانو ښه یې څنګه راغلی وروره جی وړو پسې راغلی جی دغه چل دی که نه خدای شته خو که نه خو سر شي او ماښام شي دمه کېږم نه راکړه کاڼو څه وکړمه نو د عوامو په خدمت کې اخته یو وروره ته خو
دا نه کېږي ښه وروره جی ولې نه کېږي نو د خدای مسلمان دا ماته ته کوم ځای جی زه خو یم د 400 اوسېږم په پېښور کې ښه ته به د اوړو تپوس په پېښور کې کوې ښه وروره نو یاره جی څوک نو کال ته کې راغی شو موږ ته وی 400 ته لاړ شو که 400 ته راشو نو پېښور ته لاړ شو دا څه غلغه دی نو د خدای مسلمان غم خادي د پرېخي دا پکړی کی پېښور کې جون تیرې او وړو پسې 400 ته راځي نو څوک خدا خو بس د مشران دي د قوم دي مشران ته مونږ اړیان یو دا څه کار وکړه ادي نو 15 پروسټ ټو کاږي 15 صحیح ده کار بدل ان شاء الله کوم صحیح ده تاسو دې راکړه دا زما مړ دي راکړه مړه راشه خو ته دې د خدای مسلمان ته خدا پلان نه راغلی دا زه تنګي ما دا تنګي نه راغلی کنه نو ته تنګي کولې لازم نشته ما ته وی 400 ته لاړ شو 400 کې دا در کوړه در کوه دا ته بس لاړ شه د خدای مسلمان تنګي کې خو خو مشران دي ښه 400 ته راشو تنګي ته لاړ شو تنګي ته لاړ شو 400 ته لاړ شو دا بس کو یار ور نو موږ دا غټه ترولې نه زیاتې پیسې په دې ولګولې په تیلو باندې زو راځه زرا څه کار وکړه ته مې 15 پروسټ دا کا او زه بیا دفتر ته راشم سیده زه پروسټ وکړه بیا راځي زه په مخم ښه څوک مچ په لاړ شمه او قرا خرستان ته خدای مسلمانه راکړه پیسې کنه یار دا پسې در روانم د کور ته مې درولې ستا خو د سپوک خونیم دا والم دا رته د خدای مسلمانه په پروسټ باندې راځ ډیر دی سم دنیا را ماته مړه دا څه خلکو ته وایم خزو ته مو سړو ته مو 15 پروسټ را کارډ نو کاګه او بس برګر ولې خاله گزارم کاوه دا ولی دا خدای مسلمان دا 50000 روپۍ دي نه او کنه الته کې بڑا خلک په لټو سپین کوم خو 50000 به تا درکړو 150 درما واغ اصل می سترګې مو پټو ګورم ما تاسو پرسنټیج 50% نو سترګې مو پټو چپ کسترګې ته پټې دی خو ګوره ته نو څوک به خلک بل کما ما تاسو خپې جنم دغه شانتي برزان نه مچان شړل خو ځان سره مرګ کړنو دا اوس دا خبر شکر وباده چې پتا خدای روز را وسته دا زامړه زتا پیجن وې ته داسې پریوتی وې کړه پریوتی تنورو خو مارو چې زما سره دوا کوي څه فکر مړتم لکه رسول دې پیړې لاندې تنور ویخته تلوي چې خدای د باندې ورځ را وسته دا نو نن ماته شل روپۍ نه کیږي وګورم بل پروسټ ولا یو شل خو ګوره ته بدل نه بل ځای کار وګورم ټیک ته ځه مړ خپل کار کوه یو قرآن کو سلام دې مر باندې واچو کنه نو اثر به مر باندې پدې خط توجیه پدې ور تمام دماغ کار نه کوي بس دا مړ رخصه وای مړې په خوا به یو دلو نو چا به ملک نو چې قدم دی دلدي چې قدم دی نو دلدي نادانیا الکه منافقه د مخې مې وکیږي دا شکل جره باندې بدلږي مم د خدای مسلمانانو هندوستان خدای ناراضه نه ټول دنیا له ما وړ کړی دی اوس هم نه خنه ویداري اوس ته مې دوړو ګوته پوګره ازما سر ته دوا کوه خدای دې لګي ستا سر ته بس د سره دوا ونکم دا ما چې د ملک چې په قطار کې ملو شوی دي ستا قطار کې مې د خدای د جنت ټیکټ ته مونږ دي ستا بلاس خو ظالم زه تباہ برباد شوم شخو ته دیږي نو ته خدای مسلمان ملک سوکتی او زه سوکیم چې هر څوک خدای شته کو تاسو سره خو جنت تم لاړ شم بچي دا قدر عزت ما له الله را کړی تو سقاره چې د ټول علاقې قراقور مشر دی او خلکو لور کوي ما له تانی راکړه قراقور سره ما دغه احسان نه مکوا نه دا نه دا خبر په راشه ما خبره ته کوم دا شکار دی مرګریا چې ته مړ یو غاک پیدا کا نن به سره خبرو کا چې ډاکسون وړو خدای دې نه کی ورځي بنشو دا ټول خور لاندې ورځي بنو د خدای مسلمان دغه ته څوک نه ګوري مړه هر سړی به الله پر رقم جنت ته ځي دا خبرې په د خدای مسلمان کمیشن کې برسان سره حکم یو نن به پیدا کا ور بول ارزان مرکو یو ډاکسون وړمې جمع کړی نه دغه چې قراقور سره ملګری نیم دا سره ملګری نیم آپ کا مرضی ہے بس زما مرضی ده بس ټیک تا ظالم حکومت دي ځان سره ما د سر ځان سره مخه کوا که بیبي او داجی خبر شو کنه خدای شته چې ما مجنو تا مجنی ساره سور نه منم خدای ساتي بس ته هم دغه څه خیزه هم دغه څه خیمه ستا په قطار کې دماته نه ملایږي مالک ته خدای لري ظالم شزا یا الله ستا ډېر شکر دی دا دنیا د چا د مخ آباده ده او د لاس په ګوتو کې فرق دی دا د ناګومان سړی دی او دا هغه چې مشر دی خو چې د غریبانو غم او درد ورسره دی نو دا دی رای کړه او دغه غل زما خپل ورور دی او په ما باندې کلمې نه سوځي چې دا مې د ابۍ لور ده هغه رانه کړ خو زه یې الله شته کله وایي د دادا وار او کله د ادې وار دا دې وار به خدای راولي قراقوره راځه د خدای مسلمان د الله نه څه غواړي د الله تعالی را باندې رقم دی رقم یم سړي خبره دې صحیح ده وګورم چې اختر کې ما سره دریاب ته بوزي سره دریاب ته نه اټک ته بوزم اټک ته کون پارک ته بوزم زه چې راځم او بله راشه خو ته ودېږي
خور ته مې وګوره په دې خو ترونه را په سر کړې ده نه نو چې ما ور نه کړل که نه چې زه یې ټولې 400 دوړه ورکوم نو دوی دوړه د کوم ځای نه راوړل فهم یې سړیه د خولې نه کچکول جوړ کړی چا په پیړه سوزوري چا به ورکړي بله د خدای مسلمانې اوس راباندې میږېږم دې سره به څه چل کوم دا وړه ترې نه وړمه څه چې راځه چې ورځو پې راشه راځه راځه زما نصیب یې هلته لیکلی و زه پسې دلته ګرځېدم ما ته څه پته وه په وخت به ناګومان ته تللی راشه خو تودېږي د خدای مسلمانې په دې مې پېکه چې دا وړه یې د کوم ځای نه راوړل د کوم ځای نه مې راوړه دا دنیا د مسلمانانو ډکه ده هر سړی ستا په رنګ غل دی او غریب ته یو دربند لس کلاو چې پېژندم هم نه او د ناګومان ناظم ته چا ویلي چې دا غریبه ده په خپل یې راکړه راشه خو تودېږي نو ته خدای مسلمانې دقلته خو ته بېوقوفه انسان یې که نه ویم زمین د مشرانو هغه متل دي وي غریب هغې چې ایمان یې نه ستا ایمان نشته دی زما خوند د انسان ایمان دی خو رزق مې درک نه لګي نو د انسان نه چې غواړې که نه نو خدای به دې ورپسې ړنده کړي خو دا ما ته ووایه د کوم ځای نه یې راوړل ناګومان نه یعنې که ته خدای مسلمانې ناګومان هغه ناظم هغه زما ملګری دی که نه څه کې دخل نه